مننه هغو دوستانو هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او تاسو به د مهال ګورئ AFG ټایپز یوټیوب چینل. قدرمنو دوستانو ستاسو لپاره مې یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه راوړې ده چې په هیڅ صورت به ستاسو فیسبوک آی ډي چې دی هغه څوک نشي هیک کولی. که هر څومره کوي هیکر وي دا چې تاسو ته ما تېره ویډیو هم جوړه کړې وه چې د 2023 کال هیکران راوتلي دي چې د هر چا آیډیانې چې دی هغه په ډېرې اسانۍ سره هیکوي. نو اوس مې درته دوستانو ډېره په زړه پورې طریقه راوړې ده چې موږ څنګه کولی شو له هغو هیکرانو څخه ځانونه وساتو او خپلې آیډیانې ترې محفوظې کړو. د دې لپاره به دوستانو تاسو خپل فیسبوک راخلاص کړئ. فیسبوک راخلاصول وروسته به تاسو راشئ د پورته کوم چې 3 خطونه وینئ په دغو باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. له دغو کلیک کولو وروسته به دوستانو موږ ته یوه دلته بله صفحه راشي. دلته تاسو کتلی شئ سیټینګ اینډ پریویسي. په دغه باندې به دوستانو تاسو ورته کلیک وکړئ. او دلته موږ ته اوس یو بل آپشن راکوي چې دغه ډېر مهم آپشن دی دوستانو. دلته اوس موږ ته یو بل آپشن راکوي تاسو کتلی شئ پریویسي شارټ کټس. دغه آپشن ته به تاسو راشئ او په دغه آپشن باندې به تاسو دوستانو ورته کلیک وکړئ. له دغه کلیک کولو وروسته به تاسو یوه شېبه ورته انتظار وباسئ تر څو زموږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. نو تاسو ته به اوس مکمله طریقه په همدغه ویډیو کې در وښیم. ښه دوستانو تاسو به دلته پکې راشئ. ښه دوستانو تاسو ته به یوه دغسې صفحه راخلاصه شي او تاسو به دلته راشئ. دغه لاندې آپشن تاسو وینئ. دغه آپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. له دغه آپشن کلیک کولو وروسته به یوه شېبه تاسو ورته انتظار وکړئ تر څو موږ ته یوه بله صفحه راشي. تاسو کتلی شئ موږ ته یوه داسې صفحه راغله. لومړی موږ راځو په دغه نوټیفیکیشن باندې ورته کلیک کوو. دغه نوټیفیکیشن وینئ دوستانو. په دغه باندې موږ ورته کلیک کوو او دغه چې دی اوس آپ دی او دغه موږ آن کوو دوستانو. ګیټ نوټیفیکیشن باندې به کلیک وکړئ او په دغه سیو باندې مو ورته کلیک وکړئ او دغلته به تاسو د خپلې فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ او بیا به کنټینیوز باندې ورته کلیک وکړئ چې پاسورډ ورکړئ او بیا په دغه ځای باندې ورته کلیک وکړئ. ښه دوستانو کله چې تاسو پاسورډ ورکړئ نو تاسو ته به دغلته ستاسو د دغه آپشن کار به دوستانو له موږ سره خلاص شي. اوس راځو اډ ایمیل ادرس. تاسو کتلی شئ په دغه اډ ایمیل ادرس باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل یو ایمیل ادرس ورته ورکړئ او راځو دغه کنټینیوز باندې ورته کلیک کوو او تاسو به یو ایمیل ادرس دوستانو دلته تاسو کتلی شئ. ښه دوستانو په دغه ځای کې به تاسو خپل ایمیل ادرس ورکړئ او بیا به راشئ په کنټینیوز باندې به ورته کلیک کړئ او تاسو ایمیل ادرس به هم دلته دوستانو اضافه شي. ښه دوستانو نو چې بیا هر کله ستاسو آی ډي کوم هیکر هیکوي یعنې ستاسو په آی ډي باندې لګیا وي او نو ستاسو ته به دلته ستاسو ایمیل ته هم میسیج راځي او ترڅنګ به ستاسو فیسبوک آی ډي ته هم نوټیفیکیشن راځي او تاسو ته به دلته معلومات کړي چې زموږ په آی ډي باندې څوک لګیا دي. نو تاسو بیا ترې ډایرکټ خپل پاسورډ بدلولی شئ. نو په هر څوک چې ستاسو آی ډي کې تاسو آی ډي ته لاګین کېږي تاسو پاسورډ او نمبر ایمیل ور داخلوي نو تاسو ته به موبایل ته هم نوټیفیکیشن راځي او ترڅنګ به یې ستاسو ایمیل ته هم راځي او تاسو ته به خبرداری درکوي چې ستاسو آی ډي یو کس په خپل موبایل کې لاګین کوي یا هیکر لګیا دی او ستاسو آی ډي هیکوي. نو دوستانو ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښه وي ضرور در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو. په یو سبسکرایب باندې ستاسو هیڅ هم نه کمیږي او زموږ ته یو څه ګټه رسیږي. نور داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل تعقیب کړئ.